السلام علیکم ګران شاګردان ولر ویک چې رو جوړ وای سره زه د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګلیش سپیکینګ پریکټس سنټنسز د جملې دي خو د سودا په باره کې چې کله انسان سودا کوي هغه خبرې چې انسان د سودا پر مهال د یو شی رانیولو پر مهال باندې استعمالي هغه جملې دي. I am looking for almond. دا المنډ نه دی، زه په بادام پسې ګرځم، په بادام پسې. Where can I find toothpaste? زه ټوت پیسټ چیرې پیدا کړم، یعنې چیرې پروت دی، هغه د غاښو برش لپاره چې استعمالیږي. Do you think this suit me? ستا په خیال دا زما سره ښه ښکاري. سوټ و کمیس ته هم وایي، سوټ دلته معنا مطابق، موافق، چې مطلب د چا سره سم وي. How much is this? دا په څو دی؟ Black color suits you well. تور رنګ ستا سره ښه خوند کوي. Can I return this if I don't like? آیا زه دا واپس کولی شم که زما نه خوښ یا چې دا زما نه خوښ زه واپس کولی شم. Do you have this in blue color? آیا دا په شنه رنګ کې در سره دی؟ لرې. Do you have this in another color? آیا دا په بل رنګ کې در سره شته؟ لرې. Do you have this in smaller color? دلته سایز راځي. Size than this. Do you have this in smaller size than this? آیا در دغه کوچنی سایز در سره دی؟ This jacket goes well with your suit. دا صدرې ستا د کمیس سره ډېر ښه خوند کوي، یا شرټ سانو سره ولیکي شرټ. It is very expensive. دا ډېر ګران دی. Is there any discount on this? آیا پر دې باندې رعایت شته؟ Gold price is increasing. د سرو زرو باید چې دا غه لوړېږي. This price is reasonable. دا قیمت مناسب دی. Show me cheaper than this. در دې ارزانه راښکاره کړه. I don't want to bargain anymore. زه نه غواړم چې نور بحث وکړم. Is this for sale? آیا دا د خرڅلاو لپاره دی؟ Does this come with guarantee? آیا د دې ګارنټي شته؟ Could I have the receipt? آیا رسید ملاویږي؟ دا ریسیپټ نه دی، ریسیټ دی. ښه، په ډکشنري کې کتای شئ تلفظ سره. How much for gift wrapping? د تحفې د تړلو پیکولو څو کېږي؟ د تحفې د تړلو دا څو رساخې چې پیکې کې ریپ یو شی په شي کې پیچل. I am just browsing. زه دغه ورته ګورم. نو ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې د سودا په باره کې هغه جملې چې موږ استعمالوو هغه وه. الله حافظ.